درنو لیدونکو سلام وخت مو بخیر. رفیع الله همت یم او تاسو ته نن یوه بله ډیجیټل کیمره معرفي کوم. دغه کیمره 90D کیمره ده. دا چې دغه کیمره څنګه کیفیت لري او د دې ترڅنګ له 80D 80D او همدارنګه 90D او نورو کیمرو سره فرق په څه کې دی درته معرفي کوم. درنو لیدونکو راځم لومړی د دغه کیمرې د اخیستلو په وخت کې باید کومو ټکو ته موږ تاسو پام وکړو. 90D کیمره چې په 2019 کال کې بازار ته وړاندې شوې دي، دغه کیمرې له نورو کیمرو څخه کیفیت لوړ او همدارنګه ځینې وسایل هم لري چې موږ تاسو باید د اخیستلو پر وخت دغه وسایلو ته پام وکړو چې آیا اصلي ده یا هم که بدل. درنو لیدونکو راځم 90D کیمره خلاصوم. د 90D کیمرې سره USM 1815 میلیمتره USM لینز ورسره وي او د دې ترڅنګ بیټرۍ، چارجر او همدارنګه د کیمرې بند او د دې ترڅنګ د کیمرې بیټرۍ چارج یعنی د کیمرې د بیټرۍ چارجر هم ورسره وي. درنو لیدونکو دا چې دغه وسایل څنګه موږ تاسو چک کوو، راځم 90D کیمره خلاصوم. په 90D کیمره کې ځینې وسایل چې دي، لومړی یو کال وارنټي کارت، یعنی دغه کیمره چې دا یو کال وارنټي کارت لري، دا به تاسو سره باید وي ځکه دلته بارکوډ هم لري، کولی شئ دغه بارکوډ تاسو هم چک کړئ چې یو کال وارنټي کارت لري. ښه، د دې نه وروسته د کینون هغه انفارمیشن بوک چې دی، په دې کې ټول د کینون 90D کیمرې ټول مشخصات په دې کې موجود دي. ښه، د دې نه وروسته د 90D کیمرې چارجر او له دې څخه وروسته د 90D کیمرې بند چې هر یو په خپله بارکوډ لري چې د اصلیت هغه موږ تاسو ته ښایي. کله چې دا موږ تاسو د بارکوډ په موبایل کې سرچ کړو، دلته یو نمبر لري خپله په بند باندې چې هغه د دې طریق نه بیا موږ تاسو کولی شو دا یا هم اصلي ده یا هم بدل. لکه دلته چې په بیټرۍ هم همدغه بارکوډ دی، کله چې موږ تاسو بارکوډ چک کړو بیا دلته یو نمبر شته دی چې د همغه اصلیت معنا لري. درنو لیدونکو وروسته د نه چې دی بیټرۍ ده، چې د کیمرې بیټرۍ ډېرې مهمې دي چې اوس بازار ته بدل بیټرۍ هم راغلي دي د 90D کیمرو حتی د نورو کیمرو، ځکه یو په اوس په کینون کې دغه یو ښېګڼه دغه ده چې نوې ډیجیټل کیمرې ټول یو ډول بیټرۍ خوري چې کاپیان یې هم بازار ته راغلي دي. نو موږ تاسو د دغه بارکوډ نه دا پیدا کولی شو چې آیا کیمره اصلي ده یا هم بدله. ښه، درنو لیدونکو بیټرۍ ډېره مهمه ده. کله چې د اول ځل لپاره موږ تاسو کیمره اخلو، باید کیمره د 230 دقیقو لپاره لومړی په چارج کې کېښودل شي، ځکه اصلي بیټرۍ چې دي لومړی صفر راځي. ښه، له دې وروسته د کیمرې لینز دی. زه راځم لینز یې خلاصومه. ښه، لینزونه مې که څه هم په تیرو ویډیوګانو کې تشریح کړي وو چې موږ تاسو USM لینز لرو، همدارنګه STM لینز لرو. دا چې د USM لینز دی، USM لینز دا خاصیت لري چې دا موږ تاسو کولی شو د دغه نښې له طریقه په موږ تاسو د وای فای د طریقه یا هم د بلوتوت له طریقه موږ تاسو USM فوکس او همدارنګه زوم ان او زوم اوټ د هغې د طریقه کنټرول کو. او بل دغه نه وروسته چې دی کیمره ده. ښه، کیمره یې چې دا 90D کیمره ده چې دا نظر نورو کیمرو ته خصوصیات لوړ دي او د دې ترڅنګ 4K تصویر وړاندې کوي. درنو لیدونکو زما لومړی لینز ورته بسته کوم، د دې ترڅنګ نور وسایل هم ورته بسته کوم چې څنګه کولی شو موږ تاسو د 90D هارډویر بسته کړو. درنو لیدونکو په دې کې یو کپ دی چې د لینز ځای ته بسته شوی وي تر څو پورې چې کیمرې ته بل وخت کې چې موږ تاسو غواړو چې کیمرې نه لینز وباسو تر څو کیمرې ته ګرد او خاک داخل نشي. راځم لینز کیمرې ته اچوم. د کیمرې باډۍ ده چې پوره 800 ګرامه
نظر نورو کامرو ته وزن هم یو څه سپک دی که څه هم 80 ډي کامرې او 80 ډي او 60 ډي کامرې چې دي هغه وزن چې دی 850 ګرامه دی خو د 90 ډي کامرې وزن چې دی پوره 800 ګرامه دی. درنو لیدونکو دا چې 4K تصویر دی او فریم په 1 ثانیه شپېته دی نو د دې لپاره موږ تاسو یا میموري کارت یا چیپ ته چې ضرورت لرو هغه باید سرعت یې ډیر لوړ وي. د هغه سرعت اوس چې دی 200 MB پر سکند دی ځکه موږ تاسو کچېرې نورې کامرې استفاده کوو کولی شو د 1 ثانیې په 100 برخه همدارنګه د 1 ثانیې 140 برخه په دومره سرعت سره میموري کارتونه هم بازار کې شته خو د 4K تصویر لپاره یا هم د ډیجیټل 4K ویډیو لپاره موږ تاسو میموري کارت یا چیپ سرعت باید 200 وي ځکه چې بیا کامرا خد دغه ویډیو سپورټ کولای شي. البته چیپ ځینې مهمه برخه هم درته معرفي کوم چې له 80 ډي سره فرق څه کې دی. هغه کوم آپشن دی چې په 80 ډي کامرا کې نوی رغلی دی او 80 ډي هم 80 ډي کامرا یې نه لري او د دې ترڅنګ په سافټویر برخه کې ځینې مهمه خبرې دي چې په راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله درته معرفي کوم. درنو لیدونکو د احلام میډیا در سره سبسکرایب کړئ په دغه یوټیوب چینل کې بیلابېلې ویډیوګانې او د دې ترڅنګ لرنینګونه د اډوب پریمیر اډوب افټر افیکټ او فوټوشاپ الستریټور او همدارنګه اډوب اډیشن د اډیو ایډیټینګ درسونه پکې شته. تر بیا ښه وخت.